السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي ولاګ ته ښه راغلاست. د دې هیله چې هر ځای یاست روغ به یاست. نو د ژمي شپې ورځې دي، نو راوتلي یو په لاندې پسې. نو لاندی خو د افغانانو یو ډېر مهم دود دی. نو په ژمي کې اکثریت خلک لاندی کوي. نو نن موږ راغلي یو ګنج ته، پسه مو رانیوی نو د لاندې لپاره. که څه موږ دونه سپینې غوښې و دا شیان نسو خوړی، نو داسې ډنګر پسه رانیسو چې ما چې هغه افغانۍ دود په پرک و. نو دا ګنج دی، وینئ قسم قسم پسونه ولاړ دي. دلته یو پسه رانیوی، اوس به وګورو. نو دلته له خیره سره راغلي یو، پسونه خو وینئ. نو د لاندې پسه مو له خیره سره اخر فاینل دغه خوښ کوي، دغه پسه مو خوښ کوي. خو نو وینئ ډېر چاغ چاغ قسم قسم پسونه دي. اصحاب مو هم راغوښتی دی، نو پسه مو دلته سودا وکړه. موږ د لاندې لپاره دغه پسه رانیوی، هغه هم پرېوتی، ناجوړه خو نه دی. دغه پسه مو رانیوی د لاندې لپاره. دا تور شینواری پسه ورته وایي. نو دا پسه مو رانیوی. نور نو دا خلک ټوله راځي دلته پسونه رانیسي. دا د لوولې ساحه ده، هر سړی راځي بس پسه رانیسي. پسه مو رانیوی له خیره سره، وامستوی په زرنج کې. اوس ځو له خیره سره کور ته. نو اوس مې له خیره سره در باندې ووینو چې موږ دا څنګه دود و دستور دی د لاندې. روان یو له خیره سره کور ته راځي، ولاګ تعقیب کړئ چې ورې له خیره سره حلال یې کړو او نور به نو وروسته ګورو. دا هغه دی په زرنج کې مو اچولی دی له خیره سره، موږ ورپسې یو. بله چې ګول یې موږ ته رالالوي. دغه شاته بیا کساب دی، دا وسله ورسره ده، وینه دغه وسله ده. دا یو بل پسه دی، دا بل چا رانیوی. زموږ دا داسې خوارکی کوچنی دی، بغلته کړی دی ښه. هغو غټ رانیوی، دا غټ. نجلۍ ولې د باندې راوتلې؟ چې شکایت دلته زویا هم راوتلې ده. ښه لږ ګوره، فاینل مې هم راورسولی. اوس شان خوري، اخري خوراکونه یې داسې کوي. زویا راسه، زویا کچره خوري سپې له خیره سره بس حلالوو. وارې زویا ووینې سم، دغه د زویا ځینې بیریږي، وینې وایي نه ورځم. راځه ویې وینې څنګه حلالوي یې اوس. نو غوښې یې بیا ولې خورې؟ ښه خو دغه حال یې ښی دی، په ما پسې راځغلي. زویا نه ورته راکله بیریږي. دا اولنی خوند یې ما وکتی، پوست مې وخوړی. په غوښه کې بد نه دی استاذه. هو دغه ټوټې دغه خو نه ماتي. ټوله په راوښتې وه، مخ پوستونه خورم. شوقیان خانه را پوست کردی اصلا.
سپینه بیخي زیاته ده داسې نه ایسي ښه خوند کوي فشار په خاطر بیاریږم داسې نه ایسي ذکرام راغله زویام اخر راووته تر اوسه پورې بیرېدله ول نه راځم دغه دا ورته وګوره څنګه دي زویا چې شي خورې وخوره دا پوست لږ دغه پر ور واچوه مالګه پر ور واچوه زویا یې خوري لږ لا پر ور واچوه ویې خوره زویا پوست وخوره ځم یې کړ ټول یې وخوړئ ته خو بیا نه خورې ته چینی یې تې مه خوره ښه تې مه خوره څنګه د زویا خوند یې ده که نه ده سم یې وژویه سم یې وژویه صحیح ده تر اوسه پورې بیرېدله نه راوتله نو دغه ده بس د پسه اینه یا جګر راغی بله خیره سره خوند بیا وګوره اول خوند خو مې په پوست وکتی خیر دا اینه یې نو بیا جلا خوند کوي څه پیاز یې ور اچولي دي در وایخ ذکرا یم خوري ذکرا ویې خوره ذکرا یم خوري موږ بیا هم دا خوند وګورو بسم الله الرحمن الرحیم دې ګورم بسم الله الرحمن الرحیم ښه خوندوره اینایه ده نازک د دې څه بالخیر سره روش قابلي پلو شوروا په راتلونکي ویډیوګانو کې وګورئ د خیر سره اماده کول بس دا و ده لاندې هغه دود د افغانانو چې د باندې ومیل دی نو تر بیا د الله په امان ښه وخت